د ربیع الاول میاشت شروع ده او په دغه میاشت کې علما کرام خطیبان حضرات د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت بیان کوي او په دې نسبت د هغې د سیرت بیان کوي چې د دې میاشتې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره هم دی او د وفات سره هم دی. په دې میاشت کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړی دی، په دې میاشت کې د دنیا نه تشریف وړی دی او په دې میاشت کې رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت هم کړی دی. مدینې ته رسېدلی دی په دغه میاشت کې او په دغه میاشت کې د مسجد قبا او د مسجد نبوي بنیاد هم ایښودی. د دې وجې نه دا میاشت یو مبارکه میاشت او قیمتي میاشت ده. نو قانون دی د خلکو چې کال پس د پلار یا د مرګ یا د زوی یا د رور کال پوره شي نو خلکو ته رایاد شي ویره پروز کال په دې ورځ زما پلار وفات شوی. او یا ډېر خلک په دې عرف کې د رواج په بنیاد د پیدایش سالګرې کوي، یاره په دې ورځ زه پیدا شوی یم او په دې میاشت کې پیدا شوی یم، نو دې د خوشحالۍ اظهار کوي اگر چې شریعت د نقشو قائل نه دی. شریعت د عمل قائل دی. شریعت کلونو ته او برسو ته نه ګوري، شریعت عمل او کردار او عقیدې ته ګوري. یو سړی ډېرې نقشې د خوشحالۍ جوړې کړي خو د رسول الله مبارک په شان عقیده نه لري، د هغې په شان اخلاق نه لري، د هغې په شان اعمال نه لري. د جون نقشه او د زندګۍ نقشه د حضور پاک برابر نی، نو په تشو چغو په خوشحالو اس فایده نه کېږي. بنیادي څیز د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین او په هغې عمل دی. خو دې میاشت کې سړي ته حضور پاک را یاد شي، مخکې نه هم شکر دی یادي، خو د دې میاشتې تعلق الله د حضور پاک سره ډېر مضبوط جوړ کړی دی. نو په دې میاشت کې زموږ علما کرام او زموږ خطیبان حضرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرتونه بیانوي. نو په سیرت خو زما مستقل بیانونه تاسو ته کړي، خو د سیرت د بیان نه چې کم مقصد دی نو درته نن ذکر کوم. دا به موږ ټول منو چې رسول الله مبارک خدای ته په ټول مخلوق کې زیات خوښ و، دې شک نشته. دا به موږ ټول منو چې رسول الله مبارک الله پاک په دنیا کې په ټول مخلوق کې کامل او مکمل پیدا کړی، دې کې شک نشته. حضرت حسان ابن ثابت د حضور پاک په مخ کې فرمایي غایبانه نه او صحابه ته نقلم کوي تر نن پورې چا په دې خبره انکار ونه کړ. واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. اے دا الله رسوله مخامخ ورته وای، اجمل منه نه وای، احسن منه نه وای، احسن منك ستانه خشته انسان ما په دا سترګو نه دی لیدلی. واجمل منك لم تلد النساء او ستانه ډولي شخصیت او انسان مور نه دی راوړی، یو ښځې نه دی راوړی. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. وی د هر عیب نه پاک پیدا تا کې هیڅ عیب نشته. او د پیغمبر شان زما وروڼو هم دقه دی چې پیغمبر خدای پاک په ظاهر او باطن ښکلې پیدا کوي. ولې چې څوک دی اعتراض پرې ونه کړي چې ته څنګه د خدای پیغمبر یې، تا له سترګه روغه نشي درکول، تا له غوږ روغ نشي درکول. ته چې مخلوق ته لاره ښیې نو ته به ړوند دی، ته به ګوډې، ته به شلې، ستا ژبه به کار نه کوي، غوږونه به دې کار نه کوي. نه، چې دې په سترګو، په لاسونو، په خپو، په ظاهري وجود مزیدار او خشتی چې خلک ومني چې واقعي د خدای پیغمبر دی. ګوره څونه ښکلی پیدا کړی دی، واقعي د خدای پیغمبر دی، په وجود یې څونه مکمل او خشته پیدا کړی دی، او باطن کې ښکلی پیغمبر خدای په اخلاق منور پیدا کوي. نو وایي خلقت مبرأ من كل عیب، د هر عیب نه خدای بری او پاک پیدا کړی، نه ظاهري عیب شته او نه باطني. كأنك قد خلقت كما تشاء، داسې پیدا لکه چې ځان دې څنګه خوښ و. د بنده ځان
څنګه خوښي هر سړی وایي چې زما پوزه د ټولو خلکو د پوزو نه ښایسته وي هر سړی وایي چې زما سترګې د ټولو خلکو د سترګو نه ښایسته وي هر سړی وایي چې زما مخ د ټولو مخونو نه ښایسته وي او زما په شان حسن د بل چا نه وي نو داسې پیدا لکه ځان چې د سینګ خوښو ځان چې د سینګ خوښو هغسې یعنې ډېر ښایسته او ډېر مزېدار او ډېر اعلی او سوتره او صفا رب العالمین پیدا کړ نو حضور پاک په ظاهر او په باطن ښایسته او ښکلی او خدای والا ډېر لوی کمالات ورکړي داسې کمالات رب ورکړي دي چې دا کمالات په چا کې هم نشته ماشوم دی چې دا کمالات خدای ورکړي دي ماشوم حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها کرے ماشوموالی تیر کړی او وایي چې زما یو بل بچی خپل رسول الله مبارک مې رضایي بچی نو ده به یوه سینې ته مې چې په کومه ورځ مې د سینې کم طرف ته اچولی نو هغه سینه به ده خوړه او که هغې کې به پی کله خلاص شو نو ما به د دویمې سینې ته وله خوله واړونه نو وی حضور پاک په ماشوموالي کې انصافدار و وی هغه دویمې سینې ته به یې جړل خو خوله به یې هغې ته نه اچوله چې دا زما د دې بل رور حق دی کم چې ستا خپل بچی دا د هغه حق دی نو ما به وبه جړل چې پی به کله خلاص شو خو هغه دویمې سینې ته د خوله نه راړولو بیبي حلیمه وایي ماشوم دی چې له انصاف پکې لاره کوټې دی ما کره پیس کې خو انصاف پکې الله چولی دی او لا ډېر پوچینی و ډېر پوچینی نبی علیه السلام په خپله دا واقع ذکر کوي قات راکې قحط په مکه کې باران نه کېد خلک لاړل بوتانو ته چغې ووالې ووالې څه ترې جوړه نه شوه بیت الله ته چغې ووالې 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 څه ترې جوړه نه شوه خدای ته جړاګانې وکړې د مشرکانو هېڅ ترې جوړه نه شوه ابو طالب وی زما دا ماشوم رواره دی د ده یو شان شته دی به خدای ته وسیله کو دی به وسیله نو پیغمبر علیه السلام ماشوم یې راوسته وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل دا د ابو طالب شعر دی خشته او ښکلی ابیض معنا ښکلی داسې ښکلی دی چې دې مونږ الله ته ودرو د ده په وسیله د الله نه باران وغواړو نو الله باران کوي د یتیمانانو د کونډو مل دی د یتیمانانو د کونډو مل دی رسول الله مبارک یې راوسته بیت الله سره یې ودرو او عبدالمطلب څه وایي ابو طالب او د مکې مشرکان څه وایي وایي دا ماشوم یو شان لري د دې ماشوم صفتونه مونږ په محسوسېږي ده کې څه کمالات شته الله مونږ د دې ماشوم په دې سپین مخ ستانه سوال کوو خدای باران دی په مکه کې قات دی لا دي لاسونه نو ښکته کړی چې وریځ راله ټوله مکه کې باران وشو او حضور پاک وی زه ماشوم وم ګوره د ماشوموالي نه خدای پویه ورکړې وه وی زه ماشوم وم خو ما وخندل او څه پورې مې وخندل وی عبدالمطلب پورې مې وخندل خپل نیکه پورې چې باران شروع شو نو منډې وال هر یو بیا خپل کور ته تښتېدل دا کمالاتو د حضور پاک په ماشوموالي کې لاره کوټې بچې دی ماشوم دی خدای د ګناه نه ساتلی دی بیت الله جوړېده خلکو ګټې راوړلې رسول الله مبارک عمر لا کم دی پیغمبري نه ده میلاو داسې به وویم پیغمبري نه ده میلاو د پیغمبر علیه السلام یو لنګ و څادر یې نو عباس وی ما ورته وی چې دا لنګ دی اوس پړو په د اوږه د پاسه کېده چې دا ګټې دله دا اوږه زخمي نه کړي دا سرمن دې زخمي نه شي عربو خو به د بربنډتوب پروا نه ساته هغې خو به د بیت الله نه بربنډ طواف کو هغې خو چې یو دسماتې له به تل د کوره به یې جامې وویستې هېڅ پروی نه وه په بربنډتوب د یو بل موجود لیدو باندې به خوشحالېدل او خپل اندامونه بل ته ښودل دا به یو فخر ګڼه نو دا لنګ دی اوس پړه او په دې اوږه د کاڼي لاندې کېده چې دا کاڼي د اوږه زخمي نه کړي او خوږ نه کړي لږې کم که لږ حضور پاک فرمایي وی ما چې سنګ لنګ اوس پړ ده چې دا لنګ به بره کېدم وی فورا ځمکې ته پرېوتم سترګې کولاو شو یوازې کړې ازاري ازاري ماله لنګ راکې حضور پاک بربنډ چا ونه لیده مکه کې یو ځل واده او واده له زما ملګري مونږ ډلې چیلې سرولې
واده له د دنیا خلک روان دی چې په دې کې تماشه ده. پخوا زمونږ په دې وطن کې اوس هم باید ظالمان کوي. ډمې به یې راوستلې، اجلاګان به یې راوستله، به یې ګډول او ډول سرنام. زما ټول ملګري وو او وی چې دو تماشې له تم را سره لاړ شه. وی دا دوه واقعې پیښې دي، دوه. یو واقعه وي داسې پیښه شوه چې دی په مخه کړم چې زه چې ځو زما ماشومه مې زه ډېره ښه ده. وی لاړو، لا تماشه نه وه شروع، خلکو ځای نه ونیول او ګیر چاپېره کېناستل. وي زه هم کېناستم. وی ما له خدای خوب راوسوده شو، تماشه راله شروع شوه، ډم وګډېدل، ډوکلی باجې ووالې او بس ما له خوب راغی زودو. چې خلاص شو، ډمې لاړې، خلک لاړل. وی هغه ملګري زه وړقولم چې زه چې ځو که نه پاسه. وی چې راویښ شوم چې اشې به کله شروع کېږي. وی چې ختم هم شو ته وی چې کله به شروع کېږي. وی زه لا ماشوم هم چې خدای له دې نه ساتل. او یو ځل موږړې چیلې سرولې ملګرو وی دی پلان کې دی کې تماشه د هغې له ځو. وی مې چې نه ځم. وی ملګرو په زور راښکم. وی مې چې زه بالکل نه ځم، دا ګناه ده، ناروا ده، حالانکې لاره کوټې دی. خیر ملګري یو بل سره خوش طبیعتي کوي، ګپ شپ لګوي. وی ملګرو د لاسو خپو نه ونیولم چې په زور دې وړو، اوچتاو دې وړو دې په زور دې وړو، خو موږ سره به ځې. وی خدای زه دومره درون کړم لکه د غر عمره. هغه ټول راغون شو، د لاسو خپو نه مې اوچتۍ وړقولې مې د ځای نه نشي. وی د پوه شوم چې زما وزن دې وخت کې د احد د غر عمره دی. هغې وی چې دا خو د غر نه زیات دروند دی، دا خو موږ دې نه شو. داسې ښکلی پیغمبر، داسې عظیم شخصیت او د باطن نه پاک څومره دی. نه په ژوند کې چې ته دروغ ویلی دی، دا ماشوم دی. نه په ژوند کې چې ته چا سره دوکه کړې ده. نه په زندګۍ کې چې ته مسلمان خو هغه وخت کې ونه وروستو، لیکن د ماشوموالي په وخت کې په زندګۍ کې چې ته چاته ضرر او تکلیف نه دی رسولی. د کونډو خدمت، د یتیمانانو مأوا او ملجا او خدمتګار، او خلک ترې خوشحاله او د مکې. او لا ماشوم دی چې خدای والا غټ عزت ورکړی دی، غټ عزت، غټ عزت، څومره غټ عزت. د شام په سفر کې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها مال یې یوړو د تجارت لپاره. د هغې غلام بیا حضرت خدیجې ته قصه کوله. وی دا لږ له خو خدای لوی شان ورکړی دی صاحبې. وی څنګه؟ وی دومره لوی شان یې دی چې کوم ځای به یو ځای کې موږ څملاستو کېناستو، نو په موږ د نور سورې او د اونې سورې وراباندې چې نور واوړېده، نو په موږ نور شو. چې په موږ نور شو، وی اونه په خپله راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته، او داسې پې ټیټه شوه لکه د چترۍ په شان ته، او سوری پې وکړو. او په یو بله موقع کې رسول الله مبارک اوښان همدغه سفر کې اوښان یې بوتلي وو، چې راغې نو خلکو سوري نیولي وو. د اونو سوري ته خلک ناست، دونه ځای نه و چې پکې پیغمبر علیه السلام سوري ته کښېني. وی په نور یو ځای کې کېناسته، او چې څنګه کېناسته، وی اونه راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته، او سوری یې پې وکړو. او بیبي خدیجې ته دا خپل غلام وی راشه که نه، د دې لږ شان درته ښیم، د دې لږ شان لږ ووینه. دا کوټې ته وخته، نو نبي علیه السلام ته یې کتل. وی وګوره دې سور نور ته او دې غرمې ته څوک پکې ټینګېدی نه شي، او په هغه د پاسه وریځ یې سورې کړی دی، او چې دې سینګ دي نو وریځ ورپسې تاویږي، د وریځ یې سورې ورپسې روان. ماشوم دی چې خدای پاک یې په خپله نګرانۍ کې تربیت کوي. ماشوم دی په ماشوموالي کې خدای کمالات ورکړي دي، او چې بیا نبوت او پیغمبري میلاو شو، خو کلامات او کمالات واړو سه انتها نشته. د حضور پاک او د پیغمبر علیه السلام د سیرت او د تاریخ نه مسلمان له پکار دی چې ځان خبر کړي. دا د مسلمان زندگی ده چې دی به د پیغمبر مبارک نه ځان خبروي. جمدی قوم هغه دی چې هغه د خپلو مشرانو د خپلو مړو تاریخ هیر نه کړي، او چې چا د خپل مشر تاریخ هیر کا، دا جمدی قوم نه دی، دا مړ قوم. نو بیا د حضور پاک غوندې مشر چې موږ ته عقیده، موږ ته عمل، موږ ته اخلاق، او موږ ته د خدای لار او جنت ښوولی دی، او د هغه د برکت نه خدای موږ ته ایمان را نصیب کړی دی، او د هغه د برکت نه به خدای موږ جنت ته رسوي. نو داسې مشر به څوک څنګه یې؟ لیکن ډېر خلک دی چې هغوی ته پته هم نشته، هغوی ته د حضور پاک پته نشته. تاریخ تپوس ته وکړې کله نبي علیه السلام پیدا شوی. ګوره ستا د ملک او د دنیا خلک په 12 د ربیع الاول خوشحالي کوي، او څه ولې پې خوشحالي کوي؟ وی دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تاریخ دی، حالانکه څومره محققین علما وایي دا ټوله غلطه ده. په 12 تاریخ نه دی پیدا شوی، یا په 8 تاریخ پیدا شوی دی، او یا په 9 د ربیع الاول پیدا شوی. څومره مفسرینو محدثینو
او تاریخ دانانو چې تحقیق کړی دی نو دا خبرې بنیاد ته رسېږي چې 8 ربیع الاول یا 9 یا 8 خلک 12 له زور ورکوي 12 متعلق د وفات ذکر شته چې په 12 د ربیع الاول د رسول الله مبارک وفات شوی یو ځل د لاهور د جرنالیزم پرچه واغې کې یو سوال راغلی سوال پکې دا چې په پیغمبر علیه السلام نوټ ولیکې د هغه مختصر تاریخ ولیکې داسې جوابونه د کالج سټوډنټانو ورکړي ولکانو چې هغه د شرم و د شرم هغه اخبار ته راووتل ناشنا جوابونو نو یو لیک لیکلو چې کشمیر کې پیدا شوی دی بل لیک لیکلو چې په مکه کې په یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی مالداره کورنۍ کې په مکه کې پیدا شوی او د میټرک پورې تعلیم په مکه کې کړی دی میټرک لسمه پورې او بیا د اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی دا ستاسو خبره زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی په مدینه منوره کې ناستم او د دې ابټاباد ازارې یو وکیل و بارټلا وکیل را سره ناست وی ما نه وکیل صاحب تپوس وکړو بچې د کم دی ما یې زه خو د 400 دلته څه کې ما وی دلته په دې جامعه اسلامیه کې سبق ویم د کم سبق د دین سبق وی ما ته وی خلک سپومې ته وختل او زاړه یاد دی وی ما ورته چې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې د ورخېج ته به هم څه خو کوې که نه زه خو د دین کار کوم دین کې مصروف یم سپومې خطو ته نیم مزګار نو ته به هم څه کوې بچي به دې هم څه کوې مې تا ته پرېښې د ورخېجه او زه به د خپل پیغمبر زاړه یاد د حضور پاک نقشې زده کول دین زده کول دې خلکو ته بس ښکاري دا خلک په دې سوچ کې دی چې ګیندا مولیان هسې په زول لګیا دي د دین دا طالبان په زول لګیا دي قسم په خدای چې قبر کې به راته پته ولګي چې په زول څوک لګیا دي او د قیامت په میدان کې به راته پته ولګي دا ماشوم دا راکوټې بچې چې دا پچې ترخت اچولې د استاده کورونه وظیفې راغونډوي او صرف بوهایي او میزان صرف یادوي زما د خدای په ذات قسم خدای ته دونه خوښ دی چې رسول الله مبارک فرمایي فرشتې ورته په ځمکه وزرې غړوي اچوي وایي دا پته به د قیامت پر ورځ لګي او قبر کې به لګي چې څوک په زول کار کوي څوک غلط کار کې روان دی او څوک په صحیح کار کې روان دی مونږ له د دې خلکو مونږ پورې خاندي یاره دا مولیان صاحبان دي وخت یې ضایع کړي چې د سکول یې ویلې وې یونیورسټي یې ویلې وې نو بلا تنخواګانې به یې اخېستې وخت یې ضایع کړ او زما په خدای قسم جومات کې ناستې چې دا کم خلک دنیا پسې سار نه ماسخوتن پورې په منډه دی او دین ته توجه نشته قسم په خدای مونږ له دې خلکو پورې خندا راځي مونږ یې په زول نیکبخته وخت یې تېر سار نه ماښام منډه او منډه او منډه او ټاک چې بله ورځ به اعلان وشي پلان کې مړ شو دا چې څه دې ګټلي دا بنوسو ته کړوسو ته پاتې شي ده به همدقسې 2 لاسه روان مونږ له دې پورې خندا راځي وی ما ته وایي چې خلک سپومې ته وختل ته زاړه یاد دی مې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې د ورخېجه او زه به د حضور پاک زاړه یادوم وی چې لږ سات تېر شو دغه وکیل صاحب ما ته وایي وی ما ته برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی الله اکبر اکبر باچا خدا اوس په مغلیه خاندان اوس تېر شوی تا ته دا پته نه لګي د خپل پیغمبر متعلق ته د خپل رسول د تاریخ نه دونه نه خبر کم بخته هغه پیغمبر چې ته بانک کې وایي اشهد ان محمد رسول الله هغه پیغمبر چې کلمه دی بغیر د هغه د نوم نه نیمګړې ده ایمان دی بغیر د هغه د نوم نه نیمګړې دی چې اشهد ان لا اله الا الله او ورسره دی اشهد ان محمدا عبده ورسوله نی ویلې نو ایمان دی نه راځي چې د هغه نوم دی نه اخېستې په کلمه کې مسلمانېدی هم نه شي تا ته دغه پیغمبر تاریخ نه دی معلوم ته نه خبر د مارونو بنیاد د خبرې ده چې د رسول الله مبارک تاریخ نه د سیرت نه ځان خبر کې او ځان پوه کې خو مقصد د سیرت څه دی د پیغمبر مبارک د سیرت مقصد څه دی د رسول الله مبارک تابعداري ولکم فی رسول الله اسوة حسنه الله وی رسول الله مبارک مثال یو خشته نمونه درکړي خشته نمونه په دې ساينس مضمونونه چې کله په دې کالج کې په یونیورسيټي کې سکول کې استاد ښایي که نه نو بیا ورته عملي طور باندې هغه شی ښایي هغه تیوري
چې کوم شی ورته وښیي چې اکسیجن د څه نه جوړېږي اکسیجن به څنګه کاربن ډای اکساید ګیس ته کنورټ کېږي څنګه به بدلېږي او د دې کاربن ډای اکساید ګیس نه به اکسیجن څنګه جوړېږي دا ورته اول په کاپۍ کې کتاب کې وښیي نو بیا هغه د ساینس حال ته بوځي وی راشه چې عملي ته ورته وښیي دا اکسیجن دی دا د پلانکې ګیس جوړ دا هغه ګیس دی دا ته جوړ شو نقشې ورته بیا عملي ته ورښیي نو دا الګ ذهن کې پرېږدي نو موږ ته خدای په قرآن حکیم کې دین ښولی دی دین یې راته په قرآن حکیم کې ښولی دی پرېښی نه دی عملي نقشه هغه د پیغمبر مبارک شکل کې موږ ته ښودلی که ته عملي تور قرآن لیدل غواړئ عملي تور عائشه صدیقه فرمایي کان خلقه القرآن وی د پیغمبر خوی راته وښایه چا ورته وی خوی قرآن دی بس د قرآن عملي نمونه د دواړو جهانو مبارک سردار دی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة یو سړی چې دکاندار له لاړ شي ورته وي داسې جامې راله جوړې کړه ما وله سپینه ټوکړه یو څه داسې به جوړې نمونه ورته مه وښوله رښتیا ووایه هغه نمونه جوړه کړه جامې یې جوړې کړې خو زما چې ورته کومه طریقه ښولې وه په هغه طریقه یې جوړې نه کړې ما چې کومه طریقه ښودلې وه نو په هغه طریقه یې جامې جوړې نه کړې اگر چې ښه خواري یې پرې وکړه په دې لستوڼو یې راله دلته بوټي وکړل په دې لمنو یې راله بوټي وکړل په دې ګریوان یې راله بوټي وکړل په پنسو یې راله بوټي وکړل ریخم یې پرې ولګول ډېره خواري پرې وکړله رښتیا ووایه پیسې ولګولې خواري وکړه زه به دا کمیس اغوستوله خوښ کړم ای د خدای ظالمه دا دې څه کړي ما خو تا ته چې څه نمونه ښولې وه هغسې به دې جوړ ما خو په سیب خرچه وکړه ما خو په ګریوان دله نقشو نګار کړی دی ما خو په لمن درته نقشو نګار کړی دی ما خو په لستوڼو درته د ریخمو بوټي جوړ کړي دي چې مولانا صاحب ته په دې کمیس کې خشته ښکلې ښکارې زه به یم کاکاجي دا کمیس هم ستا دا کور ته یو څه زنانه ته یې واچوه دا کور ته یو څه بیبي ته دې واچوه ما څه درکړي څه دې جوړ کړل نو چې کومه نمونه ما ښودلې د درزي ته او هغسې کمیس جوړ نه کړي زه به یې خوښ کړم چرې نه او چې ته چا یو سړی پېښور ته ځي او ټوکړه وله ورکړې چې ما له دا نمونه ټوکړه راوړه د پېښور نه او هغه دله هغه نمونه راوړي رنګ یې بدلي یا بناوټ بدلي یا تا ورته پاکستانی ښولې هغه دله جاپانی سوچه راوړه رښتیا ووایه قبوله به یې کې نه دقه رنګ یې کم شکل کم عقیده کم عمل کم اخلاق چې د رسول الله د نمونې او د نقشې په شان ني د قیامت پر ورځ به خدای هغه نه قبلوي کم عقیده به قبلوي چا بسې چې کومه د رسول الله د عقیدې په شان عقیده کم عمل به قبلوي چې کم د حضور پاک د عمل په شان عملي او کم نقشه او کم کردار به قبلوي چې کم د دواړو جهانو د مبارک سردار کردار او نقشه پکې وي دویمه به نه قبلوي ته نه قبلوي خدای به څنګه قبوله کړي خدای نمونه درته رالیږلې ده دا عمل دا صحابه کړی دی د هغه څیزونه چې په هغې انسان مکلف دی چې خامخا به کې هغه خو یې کړي دي نه 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 چې د پیغمبر د زړه کم ارمانو په هغې دوی فورا عمل کړی دی عادي څیزونه د پیغمبر عادتي څیزونه د عادت ته څیزونه حضرت عبدالله ابن عمر بخاری شریف کې حدیث راځي د مکې نه مدینې ته چې به په کومه لاره ته او واپس به راته نو هغه ځای به یې دمه کوله چې کوم ځای به حضور پاک دمه کړی یو ځل یې قافله ودروله ټولې قافلې ته یې ودرېږې قافله ودرېده او دې د اوښ نه کوشي او څه منځې لاړ او هلته لاړ کېناسته واپس راغی په اوښ سور شو چا ورته عبدالله ابن عمر مونږ خو یې که ته اودس ماتې مونږ خو یې که ته مونځ کې مونږ خو یې که ته ستړې دلته سملې نو ته خو لاړې او هغه ځای کېناستې واپس راغې خپل اوښ ته وخېږې دا دې څه کول وی قسم په خدای دقسې مې حضور پاک ولید چې دغلته کېناسته دمه شو نو واپس اوښ ته وخت نو ما د پیغمبر مبارک نقشه جوړوله د حضور پاک نقشه مې جوړ او بیت الله ته نبی علیہ السلام وردن نشو 2 رکعاته نفل یې پکې وکړل نو عبدالله ابن عمر فورا ورغی نو خادم ته وی بلال ته وی بلاله پیغمبر علیہ السلام کم ځای مونځ وکړو 100 رکعاتې کړي دي وی د دې مخامخ دوستنو په منځ کې قبلې طرف ته چې بیت الله دروازې ته ننوځي دقلته 2 رکعاته نفل کړي دي نو عبدالله ابن عمر لاړ د رسول الله مبارک په هغه ځای ودرېد او 2 رکعاته نفل یې وکړل بل ځای کې په بیت الله کې دننه یو ځل حضور پاک او فرمایل یو دروازه و په هغې به ښځې راتلې جومات ته په دروازه به ښځې راتلې اوس هم د هغه دروازې نوم باب النساء دی په مسجد نبوي کې نو اگر چې هغه داسې دروازې نه وي دا اوس چې کومې جوړې دي خو یو لاره وه
جمعات ته ښځې به پرې راتلې نو حضور پاک یو ځل هسې ارمان وکړه یاره وي د زړه مې دا خواهش دی چې په دې لار سړي نه ځي راځي نو ښه به ځکه دا د ښځو لار ده چې په دې لار سړي نه ځي راځي نو ښه به یو ارمان یې وکړه حکم یې نه وکړه چې په دې به نه ځې دی نو ویلې که په دې کم سړی لاړ ګناهګار دی نو ویلې چې په دې کم سړی لاړ نه مجرم دی نه هسې ارمان وکړه کې سودا راله یاره که په دې باندې سړي نه ځي نو ښه به بس سړو هغه لاره پرېښه او عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه لار قدم کېنښه بس زما د ښکلي پیغمبر وینا صحابو کې بیا دویمه خبره به نه وه فورا چې پیغمبر به کوم کار کو هغسې به یې کار کو چې د رسول الله مبارک به د زړه څه خوښه وه به یې ځان له خوښول ولکم فی رسول الله اسوة حسنة حضرت انس رضی الله عنه وی په ډوډۍ ناستو او په ترکارۍ کې په پټ پلیټ کې کدو پروت و وی د حضور پاک کدو خوښ و ټنګری به یې راواغېسته خوړل وی زه خو پې پوه شوم چې کدو یې خوښ دی وی ما به هغه ټنګری راغېستې او د نبي اسلام مخې ته به مې کېښودی د کدو ټنګری به مې راوچتوله او د حضور پاک مخې ته به مو لکه ټنګری کېښودله وی پوه شوم چې کدو یې خوښ دی حضرت انس وی لا ازال احبه قسم په خدای چې د حضور پاک د کدو سره مې کومه مینه ولیدله تر مرګه پورې مې دقې کدو سره محبت او مینه پیدا شو ځکه د حضور پاک خوښ حالانکه دا طبیعي څیزونه یو شی طبیعتا د یو انسان خوښي د بل نه خوښ او د رسول الله مبارک سے شریک خبره نه ده چې کدو خورئ یا کدو سره مینه کوئ دی نه دی ویل خو کدو یې خوښ د کدو بوټی خوښ نو بس دی وي زما هم خوښ دی یو ځل مې بیان کو یو واده په پروګرام کې ما لکه عوامو ته مې وې مې تاسو که الوا خورئ ثواب هم نه کېږي او که مونږ مولیان یې خورو زمونږ ثواب کېږي یو باباجي وی استاد جي ځان ته بیا تر ښځو واله و یو الوا ده ته خورې ستا ثواب کېږي او چې زه خورم زما ثواب نه کېږي یو الوا ده نو دا فرق پکې د کوم ځای نه راووته مې درته دلیل ویل مې ته چې د الوا خورې ستا څه نیت دی ستا نیت دی چې سویټ ډش دی خوله به مې خوږه شي داسې ده وی او مې یې په دې نیت خورې چې خواږه د ډوډۍ نه پس هضم پیدا کوي نو زما ډوډۍ به هضمه کړي نو یې د عظمې دپاره خورې یا د خولې د خوند دپاره خورې زه چې خورم زما څه نیت دي زه په دې نیت خورم چې حدیث کې راځي یو صحابي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل چې د حضور پاک الوام خوښه و شاتم خوښه نو زه په دې نیت خورم چې د پیغمبر مبارک خوښه وه نو زه ځکه خورم او ته په دې نیت خورې چې سویټ ډش دی خوله به خوږه کي عظیمه به راولي زه په دې نیت خورم چې نه د حضور پاک خوښه وه نو ځکه یې خورم نو ځکه ستا ثواب نه کېږي او زما ځکه ثواب الوا چې خورې بشیر جانه نیت پکې څه کې نیت به دا کې چې دا د پیغمبر علیه السلام خوښه وه داسې ده که نه نو غونډه کاسه به خلاصې نیت دې دا وکړه چې دا زما د ښکلي پیغمبر مبارک خوښه خلاصه شو خبره شات خورې دا نیت دې وکړه چې قرآن وایي فیه شفاء للناس یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس قرآن وی په دې کې شفا ده نو د قرآن د شفا په نیت چې قرآن شفا ده استعمالوم نو ثواب دې مو شو الله به دله شفا مو ګرځي په دې نیت یې خورې دا شاته چې د رسول الله مبارک خوښو ځکه یې خورم نو ثواب دې وشو اکه په دې نیت یې خورې چې خورن مې تریخ دی مرچکې مې خوړلی دی یو قاشوغه شات به پسې وسټو چې د مرچکې هغه خوند لرې شي یا یاره وجود مې لږ کمزور دی شات به وخورم طاقتمند چې وجود کې طاقت مې پیدا شي نو بس یو ډش دې وخوړه یو خوراک دې وسټه ثواب دې ونه شو صحابي کور جوړ کړی او روشندان یې پرېښی رسول الله مبارک تپوس وکړه دا دې څه له پرېښی دی وی دا مې صاحب د رڼا او د هوا دپاره پرېښی دی اوهو که نیت دې دا کړی و چې د بانک اواز به پکې اورم رڼا خو هسې راځي هوا خو اسم لګي او که دا نیت دی وکړه چې بانک اواز به پکې ورم نو همدې سوړې نه به ثواب درته میلاوېږي نیت کوه نقشه جوړه کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې انګریزانو وارنټ وویسته وی دې ګرفتار کې پولیس ورپسې ګرځېدل چې نانوتوي صاحب مولانا قاسم رحمت الله علیه ګرفتار و هغه وی هلکه په سنتو به عمل وکړو اسم تختم ځان روپوش کوم
ځان پټو مغرور کېږم نو په سنتو به عمل وکم. چا ورته وایي څنګه په سنتو عمل کې؟ وی یو غر کې غار وګورئ، غار یې ولو کتلان کې غر کې غار شته، هلته پټ لاړ او 3 شپې پکې تېرې کړې او راووته. وی مخروطیا مې مه شوه، پولیس نه م بچ شوم او د رسول الله مبارک د غار ثور د 3 ورځو ارمان مې م پوره کړ، ثواب مې م شو. دا د پیغمبر نقشه. نن سبا ټول خلک وي موږ پریشانه یو. زموږ د مخکې زما یو دوست ډېر نیک سړی دی، زه د ډوډۍ په بانه بوتلم، ما سره به روټۍ خورې. خیر څه کال نه زیات وشو، بلکې 2 کاله وشو قریب غالبا. نو زه بیا کور ته دننه کړم او دی راغی او کور والی د پردې نه پورې غاړو. ما ته مولانا صاحب ډوډۍ مې درته هسې بانه کړه، خو دې له م راوستی چې زه او دا کور والا ډېر زیات په پریشانۍ کې، دام تنخوا لي زم تنخوا له، د کورونو کرایان هم راځي، دلم دیلم راځي، مالم راځي، خو په رزق کې برکت نشته. دې له زه په میاشت کې ځان له مستقل د دې ښځې جامې زما دي زه وله راوړم، د دې لوپټه پیزار زه راوړم، دا چې ځان له کم شاپینګ وکړي او ځان له سوالي د هغې پیسې زه ورکوم، د دې د دارو درملو پیسې په ما دي، د دې ښځې د غم خادې ټوله خرچه په ما ده. دا که موټر کې ځي او تیل واچي ډرایور سره نو زه پیسې ورکوم، د دې خپله خرچه بالکل نشته، هېڅ خرچه نشته. او بیا هم چې زه تنخوا والم یا کرایه والم نو 10,000 روپۍ دې له جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته. عمرې له هم زه بوځم، حج له هم زه بوځم، خرچې پوټې نشته. دا که د خپلو وروڼو سره خویندو سره غم خادي کوي هغه خرچه هم زه کوم. 10,000 روپۍ بیا هم زه دې له ورکوم، په هغې کې هم دا خپوي. کور والی پردې نه پورې غاړه مې دا ټیک وی ویجي او بالکل وی دا 10,000 زما کمې دی، هغې وخندل دا پرې له زیاتې کا. نو مې ته پې څه کې؟ وجي لګي مې که نه، نو مې چې ستا که مې لګي خو هغه دا درکوي، ستا چې څه لګي هغه وي زه ورکوم. وی صاحب دا 10,000 راکړي چې زما څومره خرچه کېږي همدنه علم، او چې میاشت تېروي نو زه پکې بیا ما سره 2 روپۍ نه وي، دونه پیسې نه چې ماشومان سکول ته ځي چې هغې له ورکوم. ښه ډېرې کرایانې ښه ډېره راځي، خو بس په بل طرف ځي تم راوستې څه دوا څه وظیفه چې برکت پیدا شي. بچي ټول نافرمانه، لوڼه نافرمانه، زامن نافرمانه، بې ځایه خرچې زامن کوي، لوڼه بې ځایه خرچې کوي. تم دې له راوستې چې څه دم درود وظیفه چې د پیسو کې برکت پیدا شي. دا مو چې پیسه دې ډېرې پیسه ډېره ده. ما چې د هغې اندازې ته وکتل نو چې کومه کمره کې زه کېنولی وم هغې کمره کې م ټول تصویرونه ومې ښه زما په خبر عمل کوی وی او میلاول خو دا تصویرونه راکوز کې پکې د چیلي او د ګډ سر هم لګولی و مې دا هم راوغورځوه بار هلته مات کړه. بله کوټه کې شته زه د کوټې هم چک کوم بوتان هم پکې ښودي مې دا خو سر نه ګناه ده لرې او د پیغمبر په سنتو عمل وکړې خپل زندګۍ کې د خپل ښځې په زندګۍ کې او د بچو په زندګۍ کې د پیغمبر نقشې جوړې کړې که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو را چې زما په مخ لاړ په دې کوټه کې تصویرونه لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په دا بله کې دي بوتان لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په کومو پوړو چې ته بره چت ته خېږي ځای په ځای په پوړو کې بوتان او تصویرونه ویدار کړي رحمت فرشتې نه راځي برکت برکم دی نشي تم لګیا په خواهشاتو پسې منډې تړلې وې بچي دې هم لګیا دي ام لګیا دي او چې پیسه لس راځي نو سل لګې برکت برکم دی نشي سنتو مطابق زندگی جوړه دا نری لباس هم ختم کا وته مې نصیحت وکړه زموږ د پس هغه سړی را سره یو ځای کې یو خادی کې مې شو مې مسله څنګه دی مولوي صاحب خدای را سره خو کا جنجال نه خلاص مې ولې بس بچی ځان سره مانځله په خپل مانځله خځې مې لوپټه نه پسرول اوس بورقه پسري خځې مې لوپټه نه پسرول اوس بورقه پسري او پیسې ټولې بچت دي په ډوډۍ خو دومره نه لګي د بجلی په بیل خو دومره نه لګي ټولې بچت څومره پیسه چې نن زما او ستا نه روانه ده په خواهشاتو روانه ده 3 جوړې شته لس نور علم لس شته لس نور علم ټول خواهشات سړی د ښځې خواهش پوره کوي ښځه د سړي خواهش پوره کوي شریعت رستو دی په مالګه په کټوۍ کې چې مالګه کم وي نو ښځې سره څه کوې غوسه ورته کوې که نه کوې ډب ورکوې که نه ورکوې او که ښځې خاوند ته ووایي چې ما له دا شیره وړه وروې نړه نو ښځه ترې خفګان کوي که نه کوي لیکن که په دې کور کې د ښځې سنت خلا فرضي وکړه نو خاوند ته چې ته خفګان کړی دی نه او که کوم سړی په وخت منزله پانسېده
نو خدای ته خفګان کړي چې ته منځله نه ځې نه نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته نو ژوند به کم دی د برکت شي نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې قسم په خدای بچي به فرمان برداري په ښځو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې مال به درته بچت پروتي موږ د انګریزانو نقشو پسې به منډو تړو په ټي وي کې او په فلمونو کې چې کوم لباس موږ له په مخ سترګو راځي هغه اچو بچیم ټوله ورځ په نافرمانو پسې په منډه دي په بېدینو پسې په منډه دي د شریعت خلاف مال ګټم هم د شریعت خلاف لګوم هم د شریعت خلاف د پیغمبر د سنتو ناډو خبر نه یم چې د پیغمبر علیه السلام د جامې کومه نقشه وه د هغه د پیزار کومه نقشه وه د هغه د بچو متعلق کومه نقشه وه د هغه د بیبیانو متعلق په فکر او کومه نقشه وه والله که ردې نه نن مسلمان خبر دی پته هم نشته ځکه خو پریشاني جوړه ده ځکه خو سړی خفه دی ښځه خفه ده ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کومې پورې به به ټک اعلان وکړي پلان کې وفات شو پلان کې وخت جنازه ده هر څه د نلت پاتې شو سنتو تابعداري د پیغمبر د خولې مبارک نه خبره حضرت حذیفه ابن الیمان فارس ته لاړ چې فارس ته لاړ حذیفه ابن الیمان هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار دی د پیغمبر علیه السلام بلا رازونه دي ورسره نو سیبا هلته تې ډوډۍ خوړن وړی دی په ځمکه پرېوته نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کتاب الاطعمه کې حدیث دی چې نوړی د نه په ځمکه پریوځي نو روچته یې که نو چې کومه ایسه خاورې سره لګېدلې د هغه ته یې وغورځوه باقي وخوره نو د فورا هغه نوړی روچته کړه او چې روچته کړه نو چې کومه ایسه خاورې سره جنګېدلې وه هغې ته وغورځوله باقي خولې ته واچوله نو ملګرو ورته وی چې دا دې څو کړل په شرمونو دې وشرمولو دلته خو دا رواج دی چې نوړی په ځمکه پرېږدي نو خلک په خپه دیکه ورکړي یا په لاس یې بل طرف ته وغورځوي نو تا نوړی روچته کړه دومره ایرس دې وکړه نو ډوډۍ لږه ده ترکاري خو بلا شی ده ډوډۍ خو ډېر شی ده دا خو موږ نه پاتې کېږي نو تا ډوډۍ راوچته کړه نوړی او دونه حرسناک و د خلکو په سترګو کې یو بل ته وکتل او در پورې وخندل موږ دې وشرمولو حضرت حذیفه ورته څه وایي وی اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا د دې قمقلو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم د دې قمقلو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم شل ځله دې ما پسې وخاندي خو چې زما عمل د رسول الله مبارک په سنتو راشي علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه وی د مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه میلمه شو مولانا حسین احمد مدني څوک و د زمانې لوی شیخ الحدیث لوی بزرگ د دارالعلوم دیوبند لوی محدث او د دې وطن د اکثر علماو د حدیث استاد د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ و زمونږ استاد و د هغه استاد وی د هغه میلمه شوم او ډېر لوی بزرګ و چې د ولی الله د زمانې و چې د هغه میلمه شومه نو چې د روټۍ وخت راغی نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه کوزه لوټه راواغېسته او ما ته یې وباچولې اوهو خولې رانه وبین حضرت سے ځان د پخپله لاسونه اینځم وی نه زه به درته وباچوم ته به لاس اینځې ما وی حضرت اس سے مهمان کو تکلیف ہو رہی ہے زه میلمیم او په دې ماله تکلیف ملاویږي چې ته ما ته وباچې اراته څه وایي وی ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے زما په میلمه سه زه خو د پیغمبر په طریقه عمل کوم او د حضور پاک طریقه دا ده چې د میلمه اکرام بکې عزت بکې بستره به ورته اچې ډوډۍ به ورته اږدې ترکاري به ورته اږدې نو زم د میلمه اکرام کوم دیم یو عزت ته چې د تا ته ووایم بس دې کې ګټه ده اور الله وی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله چې ته څوک د آخرت او د خدای د ملاقات امید لري الله چې دا امید لري چې زما د الله سره ملاقات وشي او زما د آخرت ښه شي نو حضور پاک د خپله نمونه جوړه کړي بس او نقشه کې خو کمالات دي که زه به یو مثال در درکړم د نقشې
یو ښځه د عیسایان او خاوند د یهودي دی، دواړه په جده کې ډیوټي کوي، په جده کې د تیلو په یو کمپنۍ کې، او د امریکای برطانیې په جده کې د تیلو په کارخانه کې دا ښځه وایي زما او د ما د خاوند نوکرانو چې بار بار ووتو موږ به وکتل جدې کې دا خلک چې عمرې له حج لځي نو جده باندې کوزېږي، او چې عمرې حج لځي نو سړو احرامونه چولي، سپین څادر یو د پرتوګ په دې ته وکړي، بل د کمیس په، او ښځو په سر باندې داسې یو رومال غوندې چولي، دا ویښته پرې راکلکوي. د ښځو احرام نشته خو دا په رومال یې په سره چولي، دا ویښته پرې کلکوي چې دا ویښته ګډوډ نشي. دا ښځه دې خاوند ته ویې سړیه دې بازار ته چې زه وځم په دې لارو کوڅو کې په دې مسلمانانو کې یو ډله داسې ناشنا غوندې ده، سپلیپ نشته، کیړی پخپو دي، سر یې سرتور دی، دوه سپین څادر یې چولي دي، او د ښځو هم داسې یو جدا غوندې نقشه ده. دا څه مسله ده؟ وی خاوند مې راته وی چې دا دلته یو ښار دی مکه ورته وایي، هلته د مسلمانانو په کال کې یو ځل میله لګي، نو دوی هغه میلې له راځي تهوار، او چې دوی د میلې له راځي نو د هغه میلې قانون دا دی چې دوی به دا جامه اچوي. د انګریزانو د میلو سره شوق وایي ما د خپل یهودي خاوند ته وایي زه خو عیسایان وم یهودي وم، وایي ما چې ځو نه چې د مسلمانانو دا میله وګورو، وایي چې هلته مسلمان کافر نه پرېږدي، غیر مسلم هلته غیر مسلم نه پرېږدي. وایي ما ورته وایي چې موږ به د دې په شان جامې واچو او روان به شو، کې پرې ښودو خو ډېره ښه ده، او کې پرې نه ښودو نو موږ څه جیل کې خو نه اچوي، واپس به راځو سیل به وکړو. وی د خاوند مې رضا کوي چې زه ډېره ښه نه، دې لاړ بازار ته هغسې څادرونه یې راوړل ځان، او ما لم هغسې جامې او څادر برابر کړ، ما هم د عمرې والا او د حجي نقشه جوړه کړه، او د ما د خاوند هم د عمرې او د څوک عمرې لځي معتمر او د حجي نقشه جوړه کړه، او ټیکسي مونې و چې مونږ مکې ته ځو. وی اتفاق دا و چې په لاره چیکنګ کې اړو مونږ باندې څوک پی نه شو، نیغ مکې ته ورسېدو. چې مکې ته ورسېدو اوس چا تپوس هم نشو کولی، څوک را باندې شکیان نشي، خو مونږ وایي چې دا خلک کم خوا دي مونږ به هم ورپسې ځو، دي چې کم خوا دي هلته میله لګي هلته به ځو. وی دا خلک تللي او جومات ته ننوتل، مونږ هم ورپسې ننوتل. اوس هغه نقشه هم جوړه کړې ده چې جومات ته څنګه خلک ننوتل، مونږ ننوتو، دا خلک د جومات په دې برنډه تلل، بله برنډه بله برنډه، لاندې یو میدان دی هغې ته کوشو، مونږ هم ورپسې کوشو. چې میدان ته کوشو او وکتل نو د میدان په دې منځ کې یو کوټه ده، تور څادر پې د پاسه پروت دی، غلاف بیت الله مبارک، او دا خلک ټول لګیا دي د بیت الله نه تاویږي د دې کوټې، څوک جاړي، څوک دعاګانې کوي، څوک چغې وایي، څوک ذکرونه کوي، بوډا هم تاویږي، ماشوم هم تاویږي، مالدار هم تاویږي، غریب هم تاویږي، ښځې هم تاویږي، هر سړی تاویږي بیت الله نه. دا ښځه وایي ما او دا خاوند یو غاړې ته شو تماشه کوو، د دوی خو سیل دې ته وایي چې هلته به بازارونه لګېدلي، ابشارونه به وي، غرونه به وي، اوبه به وي، چینې به وي، نهرونه به وي، دا خو هېڅ نشته، دا خو میله نه ده، دا خو سیل نه دی، دا خو د دوی څه عبادت دی، هغې له راغلي دي. دا ښځه وایي زه او خاوند مې یو غاړې ته غلې غوندې ودرېدو تماشه کوو د دې مسلمانانو. دا ښځه وایي دې کوټې د بیت الله او د غلاف په ما یو اثر وکړو، او داسې اثر یې را باندې وکړو چې زه پوهېدم چې په سکنډونو کې زما دړه دنیا بدلېږي، زما حالات دننه بدل طرف ته روان دي، روان دي بل خوا، او سوچ بل طرف ته دی، فکر بل طرف ته دی، او زړه مې دا وایي چې دا کوټه کې څه کمالات شته، او د دې مسلمانانو په دې دین کې څه کمال شته، د دې دا مذهب هم رښتونې معلومېږي، د دې دا پیغمبر هم رښتونې دی، د دې دا قرآن هم رښتونې دی، دې بیت الله سره چې کوم نن دې تعلق لري دا ټیک دی، غله بدلېږي. نو وایي ما وایي چې د دې او جړه راغله چې ګورم بس په سترګو پړه کې اثر راشي، په سترګو اثر راځي، پړه کې اثر بدل، په سترګو اثر بدل، جړه رانه بیږي اوښکې روانې دي. نو زه دې خاوند ته مخ ورړم، دې نه تپوس کوم چې خاونده زما خو دله دنیا بل خوا لاړه، بدله شوه، اسلام ته روانه یم، ورېږه تا نه هم تپوس کوم چې ستاسو حال دی. وایي دونه مې په دماغو کې او په سټ کې او په سر کې سکته نشته چې مخ ور واړو، یو شان مې ځان ته راکاږي، داسې نشم کولی چې مخ داسې واړو، مخ هم نشم اړولی. وایي ډېر ساعت جاړم، سلګی وام، جاړم، وی دې کې چې ډېر ساعت تېر شو نو داسې مې مخ یو طرف ته داسې په زور راواړو. وایي چې مې راواړو خاوند ته مې وکتل، هغه زما نه زیاتې سلګی وایي،
ام جړ ما خاوند ته څه محسوس ہے وی ما ته ته څه محسوس ہے مې زه خدا محسوسوم چې دا بیت الله رښتونه دي زه خدا محسوسوم چې دا خلک کم تاویږي دا پرښتونه دین دي ته څه محسوس ہے وی خدای دقه زم محسوسوم ما تم دا دین رښتونه دین ښکاري ما تم دا بیت الله سچ بیت الله ښکاري ما تم دا مذهب خپل ښکاري او زه خو بالکل ته وړې دي نشم چې بس ولاړ یو کته می وته خدای وي زم به چې بس ولاړ یو کته می وته اسړیا دې سره سوق وي بس خدای خپکهګه مزه خو مسلمانېګم زم مسلمانېګم یو سړیم د مټونه دل تراشه لکه دل تراشه یو تاسو ته نکو من یو پټه د تویم په چاته بنوي وای سوي من دواړه کافران یو تماشې لراغلو خو بس مونږ دلته مسلمانېګو نو مونږ به څنګه ته مسلمانان کې وی دا خو اسانه خبره ده یو کلمه شهادت راته وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دا غي په معنا او په مقصد یې پوي کړو بس دا به وي د معنا او د مقصد بس ټیک تا التم کلمه شهادت وي په مقصد ځان پیک او په اقزه کې د بیت الله په هغه کتو مونږ له خدای ایمان راکړ برکت د چاو ایمان خو د بیت الله په کتو ملاو شو ټیک تا کشش خو بیت الله کې چې د ځان تراخ کل رحمتونه خو په بیت الله ورېدل چې دې طرف ته متوجه شو لیکن برکت د دغه نقشې او د سپینې جامې و دغه نقشې نه ولیدې او دا نقشې نه و جوړه کړې نو د بیت الله له به نو رسېدل نو چې صرف نقشه باندې الله دونه خوشحالېږي نو چې بار نقشه او دن نقشه دې دواړه د شریعت برابر کړي نو الله به بیا څونه خوشحالېږي موږ نن د انګریز په نقشه خوشحالېږي خوراک د انګریز په طریقه کو په فخر کو او به د انګریز په طریقه سکو په فخر کو سلام کلام او غم خادي د انګریز په طریقه کو واده ټول د انګریز په طریقه کو پیسې په ډیره لګي په فخر کو او د حضور پاک په نقشه داغه د صحابه په نقشه مونږ شرمېږو حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دې ډله کې یو سړی و هغه به د حضرت موسی علیه السلام پیښې کول دا د مسلمان پیښې ګناه ده ښه په دې الله خفه کېږي هغې هلکه هغې سړي به د موسی علیه السلام پیښې کول څنګه به یې کولې د موسی علیه السلام په شان جامې به واچول د هغه په شان کونټۍ به یې راواغېسته د هغه په شان پټکې به یې په سر که او په لارو کوڅو کې خلکو سره به ګرځېدل د موسی علیه السلام شکل به یې جوړ کړو خلک به یې خندول چې کله فرعون خدای هلاک دا فرعون لخکر الله هلاک تبه که دغه سړی بچ شو حضرت موسی علیہ السلام الله ته رجوع کړه الله چې هغه کم حرامي ظالم د لاسه زه په اور کې ولاړم او زما پیښې به یې کولې او خلک به یې خندل ادې پکې پرېښو د فرعون نه خو هغه مخکې مردارول پکار ادې بچ که ادې پرېښو د دې ولې الله پرېښو الله ورته موسی ستا نقشه جوړه کړې وه نقشه ستا وه اگر چې په غلطه وه ستا نقشه په خوښۍ نه وه جوړه کړې په ملنډو په ټوکو یې جوړه کړې وه نقشه ستا وه نو ما له حیا راله چې ستا غوندې نقشه یو سړي جوړه کړې زه ول عذاب ورکړم نو چې د پیغمبر نقشه دې جوړه کړه نو الله له به تا نه حیا راځي بیا الله به عذاب نه درکوي نو د سیرت د بیان او د رسول الله مبارک د طریقو د بیان مقصد څه دی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه د پیغمبر نقشه ځان کې جوړه کړه نبی علیہ السلام به روژه نیوه نو یوه هفته کم و بیش یو شان به روژه به صوم وصال وته نن به پیشمنې وکړو بېګاله به یې نه ماتوله د شپې به خوراک نه کو د ورځې به خوراک نه کو یو شان ریګولل پرله پسې به یوه هفته کم و بیش روژه وه صحابه نبی علیہ السلام ته الله رسوله موږ صوم وصال نه کوو نه تاسو به نه کوئ سره د هغې چې پیغمبر علیه السلام ورته یې مه کوئ تاسو ماله خدای روحاني تور ډوډۍ م راکوي اوبه م راکوي زه برداشت کولی شم تاسو برداشت نه شئ کولی تاسو ماښام ماتوئ
زه خو ماښام نه ماتوم، زه خو د شپې خوراک نه کوم، زه خو پېشمنې هم دویم الودله نه کوم، زه خو یو شان نیسم، خو تاسو به نه کوئ، ستاسو روژه به تر ماښامه پورې. لیکن صحابو دا خیال وکړو چې دا موږ پیغمبر منې کوي، نو دا موږ په دې وجه منې کوي چې په موږ خفه کېږي چې دا ناجوړه نه شي. شفقت ورته وایي، شفقت یې دی په موږ، مهرباني یې ده، راشئ نیسو یې. نو یو ورځ یې روژه ونیوله، د شپې هم پکې ماته نه کړه، پس بیا روژه ونیوله، د شپې هم ماته نه کړه. دې کې بیا میاشت راښکاره شوه د اختر. نو حضور پاک ورته وی ارمان که دا میاشت نه وه ختلې، دا روژه مې در باندې نور هم زیاتوله، زورنه یې وله ورکوم. یعنې روژه څونه ګران کار دی. او بیا چې ماښام یې ماته نه کړي، د مازدیګر نه د خلکو په اړه کې کرښې جوړېږي چې خدایا کله به باغ مجي پکوړې وخورم. او